بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلیش د پښتو لرنینګ کورس ته ښه راغلاست. نن ورځ زموږ درس دی I معنا زه. I am a teacher. زه استاد یم. We موږ. We are Afghans. موږ افغانان یو. You ته یا تاسو. You are soldiers. تاسو عسکر یی. They دوی. دغه د جمع لپاره استعمالیږي چې یو څخه زیات وي. دوی مریضان دي. They are patients. دوی مریضان دي. He هغه د مذکر لپاره کارول کیږي. He is Ali. هغه علی ده. She معنا هغه د مونث لپاره کارول کیږي، یعنی د ښځینه لپاره کارول کیږي. She is ملاله. هغه ملاله ده. It معنا دغه. It د هغو شیانو لپاره استعمالیږي کوم چې بې روحه وي، یعنی روح ونه لري او ژوندی نه وي، لکه قلم، کتاب، پنسل، همدغه شان نور شیان. It is a mouse. دغه موږک دی. My زما. This is my watch. دغه زما ساعت دی. Our زموږ. This is our fingers. دغه زموږ ګوتې دي. Your ستا. This is your pen. دغه ستا قلم دی. او their معنا دوی، یعنی د دوی. دغه د دوی کور دی. This is their house. دغه د دوی کور دی. His وای د هغه. دغه د هغه پیسې دي. This is his money. دا د هغه پیسې دي. Her د هغې یعنی مونث لپاره، یعنی ښځینه لپاره کارول کیږي. This is her dress. دا د دې کمیس ده. Me وای ماته. He told me. هغه ماته وویل. بل دی us معنا موږ، یعنی موږ ته. دوی موږ ته وویل. They told us. دوی موږ ته وویل. Them معنا دوی. زه دوی ته وایم. I tell them. زه دوی ته وایم. Him هغه ته. Him معنا هغه ته، یعنی دا د مذکر لپاره استعمالیږي، د نارینه لپاره. موږ هغه ته وویل. We told him. موږ هغه ته وویل. دغه زموږ درس و چې نن ورځ تاسو ته په دغه ویډیو کې وړاندې شو. هیله ده چې یو څه مو تر زده کړي وي. که چیرې غواړئ چې انګلیش په شر ټایم یعنې لنډ وخت کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوی کلاس تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې حاضرېږم زه تاسو ته، تر بیا مو د الله په امان. هر چیرې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.